محترم د رمضان المبارک په میاشت کې د زنانو د لپاره د حیض بندول دوايي استعمالول څنګه دي؟ محترم د ښځو حیض راتل دا یو طبي او فطري امر دی. اسلامي شریعت په دې وخت کې ښځه معذوره ګڼلې. په دې وخت کې په دې باندې شریعت د عبادت ذمہ داری نه د اخودي. د دې وجنه حکیمانو او سیاستدانانو حیض د ښځې د لپاره د صحت او تندرستۍ نښه ګرځولې ده. که چېرته یوه ښځه په رمضان کې د دوايانو په ذریعه سره خپل حیض بند کړي، نو اگر چې په دې باندې مونځ او روژه لازمیږي ځکه د حیض نه پاکه شوله، روژه یې صحیح ده، خو د دې حیض بندولو دوايانې د صحت دپاره انتهایي نقصان دي. لهذا ځان په زوره په مشقت کې اچول نه دي پکار. د داسې دوايانو نه ځان ساتل پکار دي. بعضې زنانه دا سوچ کوي چې د رمضان په میاشت کې د روژو نیولو ثواب زیات دی، نو ځکه دوی د حیض بندولو دپاره دوايي استعمالوي چې د رمضان المبارک روژې پوره ونیسمه. نو دوی ته دا ویل پکار دي چې حیض راتل غیر اختیاري څیز دی. د حیض راتلو په وخت کې شریعت ښځه معذوره ګڼلې، او په صحیح احادیثو کې هم دا خبره ذکر شوې ده چې کله د چا نه د عذر په وجه عبادت پاتې شي، نو بیا دته د دې ثواب پوره حاصلېږي. نو که دا په نورو میاشتو کې د دې روژو قضا راوړي، نو الله جل شانه ورته بیا هم پوره ثواب ورکړي. لهذا د حیض بندولو لپاره دوايي استعمالول ځان په زوره په تکلیف او په سختۍ کې اچول دي، اگر چې بذات خود د داسې دوايانو استعمالول نه مطلوب دي او نه ممنوع دي. ځکه په احادیثو کې د دې نه سکوت راغلی دی، یعنی په احادیثو کې د دې نه چپوالی راغلی دی چې یا د دوايي استعمال کې یا د استعمال نه کی.